بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، په تیر سبق کې مې د واولز او کانسوننټ سیمې واولز د دې بیان درته کړی وو. که تاسو هغه زده کړی وو نو په نن سبق کې به ډېر فرق درکړي. که مې نه و زده کړی هغه سبق زده کړئ، ځکه زموږ سبقان چې دي دا د یو زنځیر شکل لري. که کم سبق نه و کې زده، راتلونکي سبق کې بیا هغه کار نشي کولی. نو نن سبق چې دی دا د حروفو د اوازو په اړه باندې دی. الفابیټس کم اوازونه ورکوي، د حروف هجا کم اوازونه ورکوي. نو په دې اړه باندې نن معلومات درکوم، پوره معلومات درکوم. په دې کې به موږ ډېر الفاظ یا کلمې هم زده کړو. کم الفاظ کمې کلمې چې زه درته لیکم هغه د ځان سره په خپل نوټ بک یعنی کتابچه کې لیکئ او بیا دغه الفاظ یادوئ د ځان سره، په معنا یې سر خلاصوئ. ځکه دا په راتلونکي سبقانو کې چې کوم وخت کې موږ ګرامر ته پوره ځان داخل کو، تاسو ته بیا ګټه کوي. دوستانو، بعضې ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې په الفابیټس په اوازو کې تا بعضې ځایونه د یوه واولز اواز یو رقم یاد کړی دی، بیا دې بیرته د هغه د بل رقم یاد کړی دی. په دې کې خطا سوی. دوستانو، په دې کې خطا سوی نه یم، ځکه واولز چې دی د هغو اواز ثابت نه دی. د واولزو اواز د یو حالت څخه بل حالت ته بدلیږي. لکه اوس ای ده، یو وار به د الف اواز ورکوي، بل وار به بیا د زیر اواز ورکوي، بل وار به د عین اواز ورکوي. په دې کې بدلون خامخا راځي. نو د کانسوننټ اواز چې دی هغه ثابت دی او د واولز اواز چې دی دا ثابت نه دی. دا د یو حال څخه بل حال ته ځي. ځکه که په تیر سبق کې ستاسو په یاد وي واولز څه کار کوي، واولز دا کار کوي چې زور زیر پیش د دې کار کوي. یو شي ته زور ورکړه، یو شي ته زیر ورکړه، یو شي ته پیش ورکړه، یو حرف ولاړ کړه، یو حرف ته کښته د یې په رقم حرکت ورکړه. دغه حرکتونه چې ورکوي دا یوازې واولز دا کار کوي. کانسوننټ په خپله د هیڅ شي معنا نه ورکوي. کانسوننټ یوه لیکه پوره جوړه کړه چې واولز په ګډ نه وي، دا هیڅ معنا نه لري. هر حرف په ځان ته وایه. اوس لکه ما په تیر سبقانو کې واولز شل واولز درته ولیکل چې پر دا رقم ترتیب باندې دي. نو نن په دې اړه باندې زه معلومات پوره درکوم چې الفابیټس د کم لفظ اواز ورکوي او کومه معنا ورکوي. یعنی لفظ به زه اکزامپل به هم درکوم، یعنی مثال. اکزامپل معنا مثال. د هر حرف به مثال هم درکوم په انګریزي کې. نو تاسې و تخته ته ګورئ. ای چې دا ای د الف اواز هم ورکوي، ای د عین اواز هم ورکوي. د عین اواز څنګه ورکوي؟ لکه عبدالله. عبدالله موږ څنګه لیکو؟ داسې ای بی ډي یو ډبل ال ای اچ عبدالله. عبدالله په انګلیش کې دا رقم موږ لیکو. ګوره، ای د چا اواز ورکوي؟ د عین اواز یې ورکوي دلته. بیرته د الف اواز هم ورکوي، لکه امریکا، امریکن، امریکن. ورته ګوره امریکن. لکه امریکا چې موږ لیکو دا په چا باندې لیکو؟ په ای باندې. امریکا، امریکا. نو ای چې د ای بل ځای کې بیا د زور اواز هم ورکوي یوازې. په دې کې بدلون خامخا راځي ځکه دا واولز دی. کانسوننټ. اوس بی چې د بی کانسوننټ، بی یوازې یو اواز ورکوي، هغه د بی اواز. بی په پښتو کې موږ لیکو یا په عربي کې لیکو. بی چې لیکو دغه بی به د بی به پر دغه ترتیب ورکو. بی لکه اوس زه لیکم بی ډبل او کی بوک، بوک، بوک. بوک وایي کتاب ته. بوک کتاب. نو ګوره د بی اواز بدل نسو. لکه څنګه که چیرې ستاسو د الفابیټس اوازونه زده سوي اول تاسو زده کړي وي، نو دلته په پوهېږئ درته اسانه وي. که مې نه زده کړي بیرته هغه سبقانو ته ولاړ سئ، هغه اوازونه زده کړئ، بیا دلته راسئ، دغه ځای څخه بیا ګټه اخیستلی سئ، بیا پیدا درته کوي. ځکه زموږ سبقان د زنځیر کړۍ شکل لري. که هره کړۍ د خطا که دا نورې کړۍ زلش کېږي. نو دوستانو، سبقان ابتدا ده. د سبقانو ابتدا ده. نو تاسې کوشش دا وکړئ چې سبقان در څخه پاته نه سي، ټینګ یې ونسي. وخت نن نه لرې، سبقان سټاف که ودروه چې کوم وخت کې تا وخت پیدا کړي بیرته د هغه ځای څخه شروع کړه، بیرته یې واوره، هېڅ مشکل نه دی. سی ده. سی سی بیرته بیا کانسوننټ دی، اواز یې ثابت دی. موږ وویله چې سی د چا اواز کوي؟
دا आवाज کی یعنی سی چې د کاپ आवाज کی د کاپ आवाज ثابت आवाज د کاپ आवाज کی سی لکه کار 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 سی ای آر کار کار وای موټر ته موټر کار موټر डी डी بیا کانسوننت دی आवाज ثابت دی डी د دال او د ډال د دواړو आवाज کی دال ډال په پښتو کې موږ لیکو وس دال دال د دواړو आवाज څوک کی डी کی لکالته आवाज څنګه د د आवाज نو دلته आवाज د دواړو आवाज وس موږ په پښتو کې لیکوم دغه کمی دال لیکي دغه ډی لیکو کمی ډال لیکي دغه ډی لیکو دواړو کې بس دغه یو आवाज کی وس دلته ورته ګوره डी ډبل او آر ډور 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 وای دروازه دروازه ډور ډور ای چې دا بیا واولز دي د واولز आवाज ثابت نه دي د الف आवाज هم کوي د ی आवाज هم کوي د زیر आवाज هم کوي چې په پښتو کې کمی 15 قسمه یګانې راځي د دې ګردې आवाज هم ممکن وکي امکان لري چې د دې आवाज هم وکي د ټولو आवाज کولای شي د یګانو ځکه دا واولز دي د واولز आवाज ثابت نه دي لکه اوس د الف आवाज هم کوي لکه انګلیش انګلیش د چا आवाज یې وکي د الف आवाज یې وکي انګلیش ان ای ای ان جی ال آی اس اچ انګلیش انګلیش دا د دې आवाज بیا ثابت نه دی ځکه کانسوننت نه دی د کانسوننت आवाज ثابت دی او دا چې دی دا आवाज ثابت نه دی ځکه واول دی اف اف چې دی د اف आवाज دا چې دی دا د غټي فی आवाज کی غټه فی د دې فی आवाज دا اف کی ګوره د کښنی فی आवाज ور نه کې هغه درو ټکو والا فی یوازې د غټي فی आवाज کی ورته ګوره د غټي فی आवाज کی او دلته موږ وس وایو فلیګ 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 څنګه اف ال ای جی فلیګ فلیګ د چا आवाज یې وکي د فی आवाज یې وکي د غټي فی فلیګ وای بیرغ ته بیرغ جنډه بیرغ دې ته چی وای فلیګ جی جی چې دا جی موږ ویلو چې आवाज یې دی جی د غاپ आवाज کی غاپ د غاپ आवाज کی لکه موږ چې په پښتو کې لیکو داس دا رقم که په انګریزي په اردو یا فارسی کې راځي هم د غاپ आवाज کوي لکه مثال ګوډ ګوډ اگزامپل یې دا دی ګوډ جی ډبل او ډی ګوډ 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 وای شته ش یو څوک یو کار وکي تورته ش یا یو څوک وویني تورته دا ش دی ش ګوډ ګوډ شته وای اچ د هي आवाज کی هي یا د هي आवाज کی د لوی هي یا د کښنی هي په انګلیش کې مکمل هيګانی چې دی هغه کښنی هي د غټه هي نست نو دلته چې موږ کار جناخو د لوی هي کارم جناخو پښتو کې موږ لوی هي په دې باندې لیکو کښنی هم په دې باندې لیکو د اچ دی دا د دې आवाज کی لکه مثال هن 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 اچ ای ان هن هن وای چرګه 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 هن هن آی چې دی آی بیا که ستاسې یاد وي هغه واولز دی کانسوننت نه دی आवाज ثابت نه دی آی چې دی آی د زیر आवाज هم ورکوي د الف आवाज هم ورکوي د دې په आवाज کې بدلون راځي د ی आवाज هم ورکوي نو موږ د ی پر ځای استعمالوای شو چې په کم ځای کې ی راځي د ی پر ځای باندې دې ته استعمال ورکولای شو د الف استعمال په انګلیش کې د الف استعمال هم کوي لکه اسلامیک اسلامیک اسلام اسلام اسلام
ISLAM اسلام. اسلام په چا سره ولیکل شو؟ په آی سره. آی د چا آواز وکړي؟ د الف. نو ځکه دا واولز دی، د دې په آواز کې بدلون راځي، یو حالت څخه بل حالت ته ځي. جې د جې آواز چې دی بیا ثابت دی ځکه کانسوننټ دی. جې چې ده هغه د جیم آواز کوي، جیم. لکه مثال جگ، جگ، جگ. د جگ آواز جے یو جی، جے یو جی، جگ. جگ د جگ معنا جیک، جیک اکثر خلک یې جیک بولي. کې چې ده کې په د کاپ آواز کوي ځکه کانسوننټ دی، د دې په آواز کې بدلون نه راځي. و سی چې و سی د کاپ آواز کوي، او دلته کې چې ده کې بیا د کاپ آواز کوي. د کاپ آواز د یو ځای یاد ساتي چې په کوم لفظ کې په پښتو یا په عربي یا په فارسي یا په اردو کې کاپ راغلی وي، کوچنی کاپ، هغه یو لفظ شخصي وي. لکه مثال کندهار، کابل، کراچي. دغسې الفاظ دا به په دې کاپ سره لیکي، دا کم په دې کې سره به هغه لیکي. کندهار، کندهار، کابل، کابل، کراچي، کراچي. دا به په دې باندې لیکي ځکه د دې آواز متخصص دی، د هغه شي دپاره دی. اوس که یو بل شی وي کاپ راولې، هغه بیا په سی باندې ولیکه. خو دلته د دې آواز چې دی کاپ، نو بیا به دا شخصي په کاپ کې استعماله. ال چې دی ال بیا کانسوننټ دی، آواز یې ثابت دی. موږ هلته ویلي وو چې داسې آواز دی. نو ال چې دی دا د لام آواز کوي، لام. او دلته اوس مثال ته ګوره، انګلیش مثال ته لوک، لوک، LOO کی، لوک. لوک وایي کتلو ته، یو چا ته وګورې کتل، لوک کتل. ام چې بیا دی بیا کانسوننټ دی، آواز یې ثابت دی، د میم آواز کوي. دلته چې دی په انګلیش کې مثال داسې راځي لکه مون، مون. مون وایي سپوږمۍ ته، سپوږمۍ ته مون، MOON، مون. مون سپوږمۍ ته وایي. د ان آواز چې دی بیا ثابت دی په پښتو یا په عربي فارسي په دې زبانو کې د نون یا د نون، نون یا نون، د دې دواړو آوازونه کوي او آواز یې ثابت دی. لکه نون، نون. نون وایي غرمته، غرمته نون، NOON، نون. نون غرمته وایي. او چې دا د او آواز بیا ثابت نه دی ځکه واولز دی. د واول آواز ثابت نه وي، د وو آواز هم کوي، د پیش آواز هم کوي، او کېدای شي بل آواز هم وکړي ځکه آواز یې ثابت نه دی، کانسوننټ نه دی، واولز دی. لکه په پښتو کې موږ وایو، په انګلیش کې ون، ONE، ون. ون، ون وایي یو ته، یو. پی آواز کانسوننټ دی، آواز یې ثابت دی. لکه ما درته ویلي وه داسې آواز دی. دا د درو ټکو والا پی آواز کوي، د درو ټکو والا پی آواز کوي. پښتو کې یا فارسي کې چې کوم درې ټکي ورکول کېږي د دا پی آواز کوي. آواز یې ثابت دی. لکه پین، 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 PEN، فین. فین وایي قلم ته، قلم. نو دغه اوازونه چې زه کوم یادوم دا د ځان سره لیکئ، چې کومې کلمې زه دلته پر بورډ انګریزي کلمې درته لیکم دا د ځان سره لیکئ، دغه یادوئ، ځکه دا په راتلونکي سبقانو کې تاسو ته بیا ډېره ګټه کوي. کیو، کیو آواز بیا ثابت دی، د لوی قاف آواز کوي.
ځکه په انګلیسي کې لوی قاف نشته، خو په پښتو یا عربي یا فارسي په دې کې د لوی قاف آواز کوي. لکه مثال قرآن، قرآن، ځکه په انګلیسي کې لوی قاف نشته. قرآن، قرآن، نو دا قرآن، قرآن ته وایي قرآن. ار چې دی غالبا د ری یا د ړې د دواړو آواز کوي، ځکه ړې او ری دا دواړه پښتو، فارسي، عربي، انګریزي، اردو په دې ګردو کې چې ده د دې آواز یوازې آر کولی شي، بل شی د دې آواز نه کوي. مثال انګلیسي رولر، رولر، RULER، رولر، رولر ربړ ته ویل کېږي، ربړ، ربړ. اس بیا کانسونیټ دی، اس د سین آوازم کوي، د سوات آوازم کوي، د سی آوازم کوي، د دې درو سره آواز کوي. او په انګلیش کې لکه سکول، 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 SCHOOL، سکول. سکول مکتب ته ویل کېږي، ښوونځی، مکتب. ټي، ټي بیا کانسوننټ دی، دا د ټي آوازم کوي، د ټي آوازم کوي، د توا آوازم کوي. ګوره دا الفاظ ټي، ټي، توا د دې ګرد آواز کولی شي. لکه په انګلیش کې مثال ټال، ټال، ټي اے ډبل ایل، ټال. ټال وایي جګ، دنګ، لوړ، دې ته وایي ټال. ټال یو سړی ډېر جګ وي، ټال. ټال لوړوالي ته وایي، جګوالي. یو، یو واولز دی، بیا د واولز آواز ثابت نه دی. دا وار وار زه درته تکراروم د دې دپاره چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کښیني چې د واولز آواز ثابت نه دی، نو بیا به تاسو ته وسایي په راتلونکي کې. دا یو چې ده دا د زور آواز هم کوي، د یې آواز هم کوي، خپل خپل آواز هم کوي. دا ګرد آوازونه کولی شي. وی، وی چې ده وی هغه د وو آواز کوي، د وو آواز کوي. لکه واولز، واولز، واولز په وی سره لیکلی دي، د وو آواز کوي. ډبلیو، ډبلیو چې دی هغه د وو آواز کوي، د وو. لکه وومین، 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 وومین ښځې ته ویل کېږي، وومین ښځې ته ویل کېږي، ښځه. ایکس، ایکس چې دی هغه د کس، دغه آواز و. لکه اکزمپل، اکزمپل. ګوره په سر کې نه داسې لفظ ما ته په مخه نه رالی چې ما په سر کې ایښی وای، په د مخه دا د ای سته، اکزمپل. اوس دا دی د د دې آواز یې وکړي. وای، وای چې دی دا د یې آواز کوي، ځکه دا بیا که ستاسې یاد وي دا سیمې واول دی، سیمې واول یعنی نیم آواز لرونکی. دا چې دی دا د یې آواز کوي. انګریزي مثال یې لکه یور، 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 تاسو، معنا یې چې ده تاسو. وای او یو آر، یور، یور. وینه د یې آواز یې وکړي، یور معنا تاسو. زی یا زیډ دا چې دی بیا کانسوننټ دی، د دې آواز بیا ثابت دی. دا د زال، د زی، د زوا، د غدات د دې آوازونه کوي. ګوره د الفاظ د ځان سره یاد ساتئ، تاسو ته بیا په پښتو یا عربي یا فارسي په دې کې بیا په کار درځي. لکه په انګلیسي مثال لکه زو، زو، زیډ ډبل او، زیډ ډبل او یعنی زیډ دوه واره او، زو. زو وایي باغ هوش ته. باغ هوش هغه ځای دی چې حیوانات پکې راجمع وي، د حکومت د خوا څخه یو ځای مقرر شوی وي. یا چوړیاګر، چوړیاګر پاکستان په خوا کې غالبا چوړیاګر ورته ویل کېږي، دې ته چې وایي زو، زو. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې سبق.
په راتلونکي سبقه کې به بیا دا درته ښیم چې مرکب الفاظ موږ څنګه استعمال کړو دا یو، او دویم قسم سلیبل ورته وایي دا درته ښیم چې سلیبل چې ته وایي او هغه موږ څنګه ووایو. نو په راتلونکي سبقه کې به دا درته ووایم تاسې پر تیرو سبقانو باندې کوشش وکړئ، هغه سبقان سم تکرار کړئ، سم کوشش باندې وکړئ. خوښ او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.